د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو مخه نیولې چې په پایله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق قمرخیل د سپټمبر په 4 رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې افغان ځواکونو په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو مخه نیولې ده. دی وایي پرون ماښام پاکستاني ملیشو د ټولو اصولو خلاف غوښتل چې د فرضي کرښې دېخوا د مومندري ولسوالۍ په غوړګي سیمه کې په تحرکاتو لاس پورې کړي چې بیا د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي. قمرخیل زیاتوي چې په دې جګړه کې متاسفانه موږ یو شهید لرو، عبدالحلیم چې د لغمان ولایت د 3 ټپیان لرو. دا یو ښکاره تجاوز و، ښکاره یو ظلم و، هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو او همدارنګه اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي او دغه فرضي کرښه چې په افغانانو باندې تپل سوې ده په ټول قوت باندې به دوی زموږ سرحدیان بالخصوص سرحدي ځواک د خپلې خاورې څخه دفاع کوي. بلې خوا د دغه سیمې اوسیدونکي وایي که څه هم دوی ته مالي او ځاني زیانونه نه دي اوښتي، خو د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي وو. د دغه سیمې اوسیدونکي رقیب خواجه خبرو کې وویل چې د سیمې خلک د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونو او بااحساسه خلکو د جګړې له سیمې څخه منځای ته انتقال کړل. خواجه زیاته کړه کوم مالي او ځاني زیان نه دی اوښتي او هغه کوم امنیتي ځواکونه چې هغوی ته دنده سپارل شوې وه چې دغه شاوخوا کوم کورونه چې دي دوی راواخلي او امن سیمې ته یې یوسي چې په دې برخه کې لږ ترانسپورټ ته ضرورت وبېږه چې د کور ودان د وطن پرسته ځوانانو مرسته کړې وه. د تورخم هغه کوم هغه سیمه کې چې لانجه وه هغې ځینې دا خلک اخیستي وو او امن سیمې ته یې راوړي وو. د پاکستان حکومت یا پوځ لا د دې نښتې په اړوند څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ پوله څو ځلې نښتې شوي چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په خبرو کې غوښتي وو چې پر افغان خاوره بریدونه او د اغزن تار غځول ودروي.